تازه او بد خبر له بامیان ولایت څخه د سیلابونو له امله 7 تنه مړه شوي او 10 نور ورک دي. سلام، وخت مو په خیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. د طالبانو حکومت د بامیانو سیمه ییزو چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 19 کسان مړه او ورک شوي دي. د یاد ولایت مقام له دفتره په خبره شوې ویبپاڼې کې راغلي چې 13 ورځ د یکاولنګ په لومړۍ ناحیه کې د وروستیو سیلابونو له امله 7 تنه مړه شوي او 10 تنه نور ترې تم شوي دي. د یادونې وړ ده چې په دې سیلابونو کې د 15 څاروي په ګډون بې شمېره نور څاروي هم تلف شوي دي. کرنیزې ځمکې، سړکونه او یو شمېر کورونه هم ویجاړ شوي دي چې له امله یې خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. دوستانو، دا او د نن چمتو کلی خبر تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.